نن چې ډاکټر نفیسې زما معاینه وکړه نو سمدستي یې رانه د خاوند د مړینې تپوس وکړو. چې زما د خاوند د مرګ د مودې نه خبر شوه نو ساجبه کیفیت پې تاری شو. پته نشته چې نن زه ولې اوتره نه شوم. ما ته زما د خاوند وقار ولې مخې ته ولګېد. نور کله خو چې به په بورګه کې هم چا پورته راوکاته نن به 3 ورځې به مې تبه وه. زه په سوچ کې لاړم چې ګنې په دغه ورځ را سره غباره نه وه. خو زه چې کله په تصور کې هماغه لمحو ته ورسېدم نو نه، په دغه ورځ را سره پوره پیکټ غبارې وې. نو بیا چې دا هر څه څنګه شوي دي اډو ذهن مې کار نه کوو. شاید دا هر څه د دغې ورځې نه علاوه شوي وي. خپل ځان سره مې د خپلو راپورته شوو سوالونو جوابونه لټول، خو نه شاید زما سوالونه کوي وو او نه جوابونه. دا د تېرو 2 کلونو زړه خبره ده چې د نرګس پلار مړ شو. 2مه جمعه یې وه چې مور مې وې مونږ کره مه راځه، پلار دې کمزوری دی، هغه به تا ساتي که ستا د کلمه او که مونږ. هغه ورځ شوه او دا ورځ شوه چې د پلار د کور په درشل مې خپه نه دی ایښولی. دې پورې چې مور مې رانه څو ځایه ګیله هم کړې وه چې تا خو مونږ لکه په نور حساب کړي یو. اډو د بوډا پلار تپوس نه کوي. خو ما به زر جواب ورکړه چې مورې تا ته ښه پته ده چې خاوند مې مړ دی او کور خوشې نه شم پرېښودی، او بل په کونډې پسې هسې هم د چاپلې نه راټولېږي. زما سرګنۍ راله هم د 2م واده مشوره راکړې وه، خو زه به چا د 4 بچو سره قبلولو. عدت مې لا پوره شوی نه و چې د چم مالت ښځو سړو را باندې د بد چلندې تور پورې کړ. ما به څه کول؟ سود سودا به راله چا کول؟ نه مې سخر خواښې په درشل خپه ایښوده او نه مور پلار. چې ډېر به مې زړه راډک شو نو د مقبرې مخه به مې وکړه او د خاوند قبر ته به مې په زار زار باندې وژړل. نور مې څه کولی شو؟ او بیا خبره دې حد ته راغله چې د کور نه د وتو شان هم نه و. نو خپل بچي به مې ځان ته راغونډ کړل او په ژړا ژړا به مې خپل زړه سپک. اخر زما خاموشۍ لکه دغه چم ګاونډ ګنګوسې په چغو سورو کې بدلې کړې. او بیا خبره دې حد له راغله چې زمونږ کور په کاڼو ویشتل شروع شو. په چم ګاونډ کې زما د کلي نه د ویستلو لپاره د سپین روبو غونډې او سلا مشورې وشوې او زما د کلي نه د ویستلو پلان تیار شو. چې زما د صبر حد تمام شو نو ما به نور څه کول. خو بس اخر ما فیصله وکړله چې کومو زما خلاف سازشونه کول لومبۍ مې د هغوی خولې بندې کړلې. چې خبره په حقیقت بدله شوه نو د هغه سپین روبو هم د شهوت لاړې په پښکو څڅېدل شروع شول. او چې میاشت تېرېدله نو نه زه بیا بد چلنده وم او نه بد کرداره. او چې کومو ښځو به په کور کې خپلو خاوندانو ته په بدو ټکو کې زما ذکر کوو نو هغوی به زما حمایت کولو. په دغه ورځو کې زما د کور حالت بیخي بدل شو. زه لکه چې د ټول کلي ملک وم. زما نه علاوه به زما د بچو هم خیال ساتلی شو. لږې شېبې چې نورې تېرې شوې نو زما را یاد شو چې جلال 3-4 میاشتې وړاندې د شپې ناوخته زما د کور دروازه په مزه مزه باندې ووهله. واړه ټول ویده، زه بغیر پیزاره د دروازې پورې راغلم. چې زنځیر مې خلاص کړ نو جلال لکه چې ډېر په منډو زما په سینه بند کې د 50,000 روپو نوټ کېښوده او زه چې دغه ساعت په سوچ کې ښه ډوبه تللی وم ډاکټر نفیسي اواز راکړ
چې زینب پاسه ستا کار وشو